السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه وئ. د افغانستان د کرکټ مینوالو ته مبارکي. ډېره زبردسته لوبه یې UAE سره وکړه او ټول ټیم یې ولا په 88 سکور آوټ کو. نو د افغانستان بالنګ زبردست بالنګ بیا سپیشل سپین افغانستان سره ډېر زبردست بالنګ کې کمال وکړو. بیا چې ورپسې د افغانستان چې کم بیټینګ راغو نو دوستانو هغې کې هم کمال وکړو. په 2 وکټو په نقصان دغه سکور د افغانستان د انډر 19 ټیم د UAE نه وګټلو. بل دوستانو د پاکستان او د زیمبابوې چې کومه لوبه ده نو دومره بیکاره لوبه. زیمبابوې اوس راپاسي او پاکستان ټیم له شکست ورکوي. پاکستان ټیم بالنګ چې دی ښه بالنګ وکړو، لکه 200 سکور مخالف ټیم زیمبابوې نه لکه هغې ته وکړو. خو اوس دوی له 6 تنان پاکستان ټیم اوس جوابي کې راووته او 6 تنان کلاړیان یې ول آوټ کړه. د پاکستان 6 کلاړیان یې سوځولي دي او بیکاره لوبه. بیټینګ د پاکستان بیخي نن فلاپ شو او بیخي ونه چلېدو. نو اوس به په ګریز باندې رضوان ولاړ دی او ورسره امیر جمال دی. نو څه ووایم، پکې اوس باران راغو خو دغه لوبه مشکله ده که پاکستان ټیم وګټي، ځکه چې د زیمبابوې دې ټایم کې تقریبا 98 سکور او 15 تنان یې وټو او د دې سکور دی 60 او د دې 6 تنان وټ دي. نو دا که اوس چې باران نه درېدو نو دا لوبه بیا په مطلب سکور د زیمبابوې دې ټایم کې سیو نو لوبه بیا زیمبابوې له حل لرې ورکوي، ځکه چې لوبه د هغې حق کې ده. نو دا لوبه پاکستان ټیم بیللې ده، دا به ډېره په مشکل اوس ګټي. اوس پکې باران راغو شروع ده که نه، خو اوس ودرېده نو باران دی. نو څه ووایم که پاکستان ټیم دغه لوبه وګټي نو سیم ایوب په 17 بال باندې 11 وکړه، پکې دومره زر آوټ شو. موږ ځه سیم ایوب به څه کوي. نو د پاکستان بیټینګ بیخي فیل شو او د افغانستان کرکټ انډر 19 زبردسته لوبه وکړه. سپیشل مبارکي دې وي ورته. بل دوستانو دې پسې د انډر 19 د چې کوم ایشیا کپ دی هر روان دی په 29 تاریخ باندې، نو د هغې انتظار به کوو. ابه لایف ښیي. نن چې کومه لوبه وه نو هغه ډېره زبردسته وشوه. بل د خوشحالۍ خبر دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دغه د سیریز فینل راغو، نو دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی. دغه لوبه به خوند وکړي چې دغه پاکستان او د افغانستان لوبه بیا ډېره زبردست دی. نو د دغې به انتظار کوو او انشاءالله دا سبا نه بله ورځ د پاکستان او د افغانستان دغه فینل به انشاءالله ترسره کېږي. دوستانو دغه کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په